امرالله صالح ډیر زبردست کار وکړ. صالح دغه د خلکو په ژبه ډیر ښه پوهیږي. خراساني ډله څوک ده او امرالله صالح له دغې ډلې سره څه وکړل؟ افغانان ولې د امرالله صالح نه خوشحاله شول؟ ویډیو را سره تر پایه وګورئ چې څه شوي دي. درنو لیدونکو السلام علیکم، وخت مو په خیر. دا څه موده په افغانستان کې یوه ډله را پیدا شوې ده چې د خراساني په نوم فعالیت کوي. د دوی شعار دا دی چې موږ خراسان غواړو، افغانستان نه منو. په ټولنیزه میډیا کې یوه ویډیو وایرل شوه چې د دغې ډلې مهم غړي د هیواد د بهر په مهمو خبرو او یو بل تشویق په هکله سره غږېدل. دا ډله په هیواد کې ډیره په تیزۍ روانه وه او نفوذ یې پیدا کول. یاد دې وي چې دغه ډله د افغانستان شمال کې فعالیت لري او د قواري او لهجې څخه ټول د پنجشیر خلک ښکاري. دوی ته امرالله صالح بیا داسې سبق ورکړ. د افغانستان مرستیال ولسمشر امرالله صالح د کابل په شمال کې د ملي امنیت ځانګړو ځواکونو وروستۍ عملیات بریالي بللي او ویلي دي چې د ترهګرو او د هغوی د تمویلونکو په وړاندې د شواهدو اندازه مخ په ډیرېدو ده. صالح نن سهار په یو ټویټ کې د دې مسلې یادونه کړې ده. هغه ویلي چې د افغانستان ملي امنیت ته د کابل په شمال کې د داعش خراسان او حقاني ډلې په ګډې هستۍ او بریالي عملیاتو مبارکي وایي. د افغانستان مرستیال ولسمشر ویلي چې په دې عملیاتو کې د نیول شوي مهماتو په ډله کې د داعش ډلې مشهوره چاړه چې د خلکو غاړې ورباندې پرې کولې او هغه څوکۍ چې مقتول به یې د کمرې مخ ته پرې کېناوه شامل دي. د افغانستان د ملي امنیت ریاست ویلي چې د چهارشنبې په ورځ یې د کابل په 11مه حوزه او شکردرې سیمه کې د داعش او حقاني د ګډې هستې په 4 پټنځایونو عملیات کړي دي چې په نتیجه کې 15 ترهګر وژلي او 8 تنه یې ژوندي نیولي دي. درنو لیدونکو تاسو د امرالله صالح دغه کار په هکله څه نظر لرئ؟ له موږ سره حتما په کمنټ کې پرېږدئ او که تاسو کوم معلومات د خراساني په ډله لرئ له موږ سره او نورو ملګرو سره حتما شریک کړئ. که ویډیو مو خوښه شوي نو ضروري لایک کړئ او که چیرې غواړئ چې ورته تازه او مهمو پیښو څخه ځان ډیر ژر او په لنډو کې خبر کړئ زموږ چینل د سره سبسکرایب کړئ، ویډیو سره شیر کړئ. تر بلې ویډیو مو په لوی رب سپارمه.